اهلیت و لیاقت په دوو شیانو باندې ثابتېږي. هغه به د هغه شي د هغه کار په سرته رسولو باندې پوهېږي، په هغه کار کې به مهارت لري. دوم، له ده سره به د کار کولو په صورت کې تقوا موجوده وي. دغه کار کول به د ده په تقوا باندې بنا وي، له الله څخه په ویره باندې بنا وي. نو دا اوله ذمهواري ده د ولی الامر د یو حاکم و چارواکي، چې دی په خپلو زیر دستانو کې اهل څوک وګماري، او که اهل ونه ګمارو، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو چا څوک داسې مقرر کو چې تر هغه مقرر سوي څوک اهل وړ بل کس د لاس ورته رسیږي چې هغه مقرر کړي، خو هغه یې مقرر نه کو، یا یې د خیش پروري، یا یې د انډیوالي، او یا یې د رشوت په بدله کې تر هغه لاندې کس څوک مقرر کو، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دی حاکم، دی ولسوال، دی والی، دی وزیر، دی امیر خیانت له الله سره وکړو، د الله له رسول سره یې وکړو، له عامو مؤمنانو سره یې خیانت وکړو. الله مو د دې خیانته وساتي. او دومه ذمهواري یې دا ده چې دی کله فیصله کوي په خلکو کې، نو فیصله به په عدل او په انصاف باندې کوي، په رشوتو په واسطو باندې به فیصله نه کوي چې ورته فساد اداري په دې نن معاصره زمانه کې ورته ویل کېږي. رشوت اخیستل که هغه صریحي رشوت ته هم حرام ده، که یې دی خوري، که یې په اولاد خوري، سحت خوري، حرام خوري، مردار خوري. لکه صراحتاً څه پیسې اخلي قبض کوي، او که ضمني رشوت اخلي هم دته سحت او حرام ده، او د ده عدالت پې باندې له منځه ځي، دی فاسق بلل کېږي. په کومه عهده باندې چې مقرر ده واجب العزل ده، پورته څو کسان چې پې باندې مقرر دي په هغو باندې لازمیږي چې دغه فاسق معزول کړي چې دی یا صریحي رشوت خوري یا ضمني رشوت خوري. هغه ضمني رشوت چې په مېلمستیاو سره تعبیر سوی، په تحفو قبلولو باندې تعبیر سوی، او په شناختو په قرابت مخته کولو باندې تعبیر سوی ده، بې له لحاظه د اهلیت او د تقوا. نو زموږ د حنفي فقه په کتابونو کې په ډېر تفصیل سره لیکل سوي دي چې که څوک چیرته په کوم منصب مقرر سي او هغه ته څوک میلمستیا کوي، نو هغه میلمستیا ته ورتلل د ده دا ضمني رشوت ده، رشوت خوري، هغه میلمستیا خوړل ورته حرام دي. که څوک تحفه ورکوي، د هغه تحفې اخیستل ورته حرام دي، خو په هغه صورت کې نه دي حرام چې کوم میلمستیا ورکوونکی یا تحفه ورکوونکی د ده د اقتدار له تصاحب نه مخته هم تعامل ورسره لاره چې ده سره به ده ته به میلمستیاوې کولې او یا به ده ته تحائف ورکول. خو بیا هم فقها لیکي چې د قدرت په اخیستلو باندې که په میلمستیا کې اضافه توب راغی، هغه اضافه حصه یې حرامه ده ورته. که په هدیه او په تحفه کې اضافه توب راغی، په هغه اضافه حصه یې ورته حرامه ده، هغه به بیرته ورته ردوي یا به بیت المال ته جمع کوي. که دی په خپله خوري، حرام خوري، مردار خوري. دا د امیر ذمهواري ده. د نړۍ هر غافل په اذان ویښه وم، زه بلال خوبولی جهان ویښه وم، زه بلال خوبولی جهان ویښه وم.